الله ته دې ضرورت نشته. مشرکانو به په دې خبر باندې ډېر سخت فخر کوو چې موږ د مسجد حرام خادمان یو او د هغې د آبادۍ ساتونکي یو او موږ دا کوو موږ دغه کوو. الله به هغوی باندې رد کوي په دې روان آیت کې چې تاسو څنګه دا دعوې کوئ چې موږ د الله د کور آبادونکي یو او د هغې خدمت کوونکي او تاسو په خپلو د کفر اقرار کوئ. تعامل خو ستاسو نه قبلېږي. که تاسو ډېر هم د حرم خدمتونه کوئ او د حجیانو خدمتونه کوئ او د راتلونکو خدمتونه کوئ، دا تاسو له د هغه وخته پورې فایده نه درکوي چې څو پورې تاسو په الله ایمان نه یې راوړی، آخرت هم نه یې منلی، دې پیغمبر تابعداري هم نه یې کړې، د هغه وخته پورې تاسو له دا فایده نه درکوي. نو ځکه الله وایي ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. ندی پکار مشرکانو لرا چی جوړ کی جماعتونه د الله، معنی دا چې نه قبلېږي دوی نه. ما كان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله. الله وایي چې مشرکانو له ندی پکار، ندی پکار معنی دا چې نه قبلېږي دی. که دوی ډېر خدمتونه وکړي د الله د کور او د حرم، څه فایده وله نه ورکوي. ولې شاهدین علی انفسهم بالکفر، په داسې حال کې چې ګواهي کوونکي په ځانونو خپلو په کفر سره په خپله اقرار کوي چې موږ کافران یو. اقرار معنی دی چې په خپله وایي چې آخرت موږ نه منو، دا پیغمبر نه منو، دا قرآن نه منو، دا الله توحید نه منو، د الله یوازې بندګي نه کوو. دا په ځان باندې په خپله ګواهي دی چې موږ کافران. نو چې دا خبرې تاسو په خپله کوئ او بل طرف ته وایي چې موږ د حرم خدمت کوو، دا د هېڅ فایده نه درکوي. اولئک حبطت اعمالهم، دغه کسان برباد دي عملونه د دوی. وفي النار هم خالدون، او په اور کې به دوی